السلام علیکم. وعلیکم السلام. تریه دی مخ ته ښکارا کا وروره، مخ ته سم ښکارا کا چودي ګورم. تریه دی شې دې تیاره دې تیاره دی کنه ودره رڼا ته لاړ شو. کوم ځینې خبرې کوي. افغانستان نه نو تا خو د پاکستان بیرغ لګولې او زه سره د پاکستان بیرغ ته د ناري زنده‌باد زنده‌باد ویلې، ولې اسلامي بیرغ افغانستان کې د ناري پاکستان ته وایي. مازه طالب یو کنه افغانستان کې ما ته دروغ ولې وایې؟ ته راځه چې د طالبان دومره تکړه دي تر چې زه تا چک کوم چې ترتیا یې کنه مخ ته ښکارا کوم. تریه دی کنه ما ته مخ ښکارا کته تیاره کنه درته نه تیاره دی رڼا کار نه کوي. ورولې خو دغه تک پرده ښکاری سر مې درته ولې د ښکاری نو تاسو ولې موږ سترګو کې دغه دي دروغ وایي. تیاره ده وی کنه نو هیره منډي زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. هیره منډي زنده‌باد پاکستان زنده‌باد لاهور زنده‌باد. بل یا چې دغه ټیکټ راکړل ډیوټي مې ده پکې کار کې التامل خلکو تر اولي برابر څنګه باز خلک په تربیه وکنه الته وري وټه اوس خو کرونا دی واجرام د کوري سور شو دا وستا کار کې بم کمپیوټر راغلی بس کرونا دی واجی اسلام د حالات کنټوکه شو دا کنه سور شو دا راپیه کا بابا راپیه دا رو پاکستاني دی دا پاکستان نو سره دا خبرې کوي بس نه زه اسلام آباد کې و اسلام آباد کې نو الته اسلام آباد کې نشته دي کنه الته نشته لړ باندې به اسلام آباد وشو کنه چې زړه دې خوشحال شي ودرا تلاور کې ولا مالي پټه چې نشي چې کالي کا ودی دو دا شي دا موټر زموږ کور دی دا شي دی هغه دا موټر دی چې شي دی دا نه دا سکوټر دی موټر بار وته دی کار پسې ها دا څنګه کوم بوت راغلی ولې کورونا ولا یو منټ څنګه بس ما خو خپل هیره منډه کې ډیوټي دا وشه څوک یار 100 روپۍ د میاشتې بس رکې دا 50-60 هزار رکې میاشت دا 50-60 هزار موټر کې سب که یار اوس کار نور کار نشته حالتا خبره مې وره ماړه لاندې مزخي درته چې وشنور کار شتانه ډیوټي شتانه اوس ته کوم مجبوری ته خوښه مجبورای د واجب لاړیو او کنه یار ولې خاندې څنګه هلته ولې تاسو یې متر وړاندې څوک دغه د پاکستان بیرغ مایرا منډي دروازو څخه ځوړندې یلته ټول روسي ماړه سړی ټول روسي ټول پکې کار کوي الته پولیس مو لاړې بیرون آرمي پولیس ته پیسې ورکو کنه آرمي نه وي خو پولیس ته پیسې ورکو وشه ها آرمي خو پولیس خو دي کنه مګه پولیس ته پیسې ورکوي هغه پیسې چې پیسې کمیشن ورکوي که ټاکس ورکوي ها کنه چې کمیشن نه ورکوي به خو نيسي کنه وشه بیا خو هیره منډي باندې کنه غادر زه چې تاسو په ثبوت یا افغانانو کته خبره د تکاوه خبره مې وره کوس مې د تزون خبره مې وره کوس مې د تزون شو کړو ایسای مې ډریک چګي پښوی مړه دغه څه ایسای هغه د رامنډي دروازې ته ودار دي چې کوي د پس دا پستن ایمو شبا 50-60 هزار روپے تنخواه لوړه ده معاش بیاغي ته ورکړي خپل دیاري پیسې بیاغي ته ورکړي عزت روشي نه به منا کړی دا چې دغه تکلم یاره ګټو خېټ پیسې ګټو ریز دغه 7-8 لک روپۍ ګټو دا غوي 7-8 لک مو ګټي 7 بیا ان شپې تابع لک ها کنه ریز خو کور کامې خو شپې ډیر وي شپې ډیری دا سګارې
او دا راته وویل یاره پاکستانیان به مو تاسو کیوي یاره نه څه غوسه کی وروره چې یو د بخالي پسونه کړی است دوه ځلې دې منسونه وروره مو ټول حقیقت ویلو دا ریغ مې د نه دی علی دا راته وایي چې دغلته د کوم عمر نه کوم عمر پورې دغلته د بزنس چالان کړی دا تجارت خپل عزت کوي دا کوم عمر پورې روتی مانا سړی نه وړي روسی ستري روسی چې لا بلغیږي چې ورته بلغیږي به راونی به ټکوي خدای پاکه دغلته و 14 کلن هم شته آی تو سه افغانۍ پکې خې ډېری دي پوي شولې مو ډیوټي دا کنه افغانۍ پکې شته دي خپل رزق ګټي زونو ته ها او پاکستاني پکې شته دي پاکستاني دي افغانۍ دي دغه چاینا ولدي میکس مول لمړه د غلطه ټول روجامه ده دا څنګه تاسو مطلب دا زما څنګه خلاص کړی اتم جوړوي یاره زه خو خپل صحیح خبر نه خدا ډېر وختي نه خلاص تکنه دا څنګه دان چې ور خلاص دی دروازهوان لري د کندسي برزيار سره په پیسې جبنه لګزره پیسې ښکارا کنو رتاري وې دلته راشه دا جزیمه الته یو $100 جبنه لګزره ښکارا کوم نو په هغه کې نو به مسقانه ولي روان به راځو درچو بس خبره مې ورا چې کله د پاکستان ته چکر ولګول به مو سره مې لوي جو بس تو ور بیا صحیح ده کنه اوکې حالات وزتو تشیو کنه چې دا د حالات دي هر کمرې وزتو تشیو هر سی وزتو تشیو چې دا د حالات ته موږ منډه هي کې دغلته به څوره نفرې دغه دایره منډه کې مخ دې کارا کوله نه مخ نخ کرا کا په پاکستانیانو مټه ځای کا دې کنه مخ خو دې کارا شنو کنه خو چې یو ته کارا شنو بیا نو بل داغې نو څنګه ما مخ کارا کړی دی اول نه اخره وسه کارا وروره چې مرګي خو خدای پاک دی راولي موږ شهادت غواړو چې تا کنځای نه کوو د عزت مشي زی بندو موږ نو وایو چې هغه خلک مړ شي یعنی موږ خو ارمي او ورایته او بلبل خو نه غواړو چې مړ شي موږ هغه خلکو ته مالي یاره په تیر مې ایمو خو خبره ایمو خو د خوښه ده چې بان شي چې ایمو خو د خوښه ده چې هیره منډي بان شي لکه خوشولي په خپپو نه یو چې دا بان شو ارڅه باندې نه دا چې بن شو استاد بیا کار په کار کې بیا به شي بیا به بیا به دا خلک لګیا وي څوک ګمټ وي څوک څه کوي وشخوس څوک دغلته کاورونه دا راته وایي چې دغه ځای کې پاکستان ارمي ورته وایي چې دغه څه کوته کې لا شاغه کته ځای کې دی ډېر کمالونه دي ارزانه دي قیمته دي شته د کارونه کړی کله چا انا ارمي ډېر تیز ده ارمي سره څوک خلا نشي وای او پولیس والے ته مونږه پیسې ورکاو چې دوره تیز ده ارمي چې روشي بیا ارڅبان بیا مې خډیر ولې نه باندې دا ځای چې تیز ارمي خډیر تیز ده بس خوشه پولیس والے دي کنه وته مونږه پیسې ورکاو ارمي سره مونږ نشته پیسې غون منډه وو هغه چې روسي به مونږ ارڅبان کړي هغه چې بندوي ولې تیاری نه لري کامرې نه لري هغه استخبارات نه لري دا استخبارات نه لري دا څنګه حکومت دی خبر ډېر چالو کاسه ولا چالاک دي څنګه افغان مکنه افغانان خو چالاک دي دا درې رنګ بیرغ چې په سر یې خپل سره چالاک دي منو افغانیانو نه منو افغانیان ډېر ښه خلک دي یاره موږ سره خپل شته دي کنه ډېر ښه کسان دي نو دغلته الله دا دغلته د څه کوم وخت راغلی دی چې تا خپل دوه ځلې عیاشي کړي دغلته ارزانه قیمت باندې 100 روپۍ باندې وي بعضې وخت کې کورونا هغه چې 100 روپۍ ته قیمت راځي بیا ده خبره ته که رښتیا الله مې د وسوتي کنه الله مې د هغه نه وسوتي لور ته لوړ یو لکه خو دغه نو ما مې اورېدلې خو ورغله نه الله مې د وسوتي ویل نه او مو دلته کې خبره مې وره کار دې پکې زه خپل نه زه سره لوړ نه نو ما مې اورېدلې خو لوړ نه دلته اسلام آباد کې یو خپل بزنس مو ده